السلام علیکم ګرانو لیدونکو، زموږ د نن ورځې ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست او ستړي مشئ. نن په یوه ډیره مهمه او توده موضوع خبرې کوو، د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ روان کړکېچ، وروستۍ جګړې او د سولې هڅې چې ویل کېږي ښایي ډیر ژر بیا پیل شي. په دې مرکه کې به د سیاسي چارو له شنونکي سید هارون هاشمي سره دا وڅېړو چې دا جګړه ولې رامنځته شوه، چاته ډیر زیان اوښتی او دا وضعیت به کوم لور ته ځي. زه سما سلطاني یم. هاشمي صاحب، د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د روان ټینګلتیاو اصلي ریښې څه دي او ولې بیا تر جګړې ورسېدې؟ بلې ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې د ایران اسلامي جمهوري دولت او همدارنګه امریکا متحده ایالات او اسرائیل د وروستۍ جګړې د رامنځته کېدو اساسي علتونه او عوامل هغه ایډیالوژیکي اختلافات چې دغه هیوادونه امریکا متحده ایالات اسرائیل نه غواړي چې ایران په سیمه کې د یو قدرتمن اسلامي هیواد په توګه باندې راڅرګند شي او یا یو قدرتمن هیواد ته دا دوی د ځان لپاره ګواښ ګڼي او همدارنګه د ایران نفوذ نورو هیوادونو ته د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې دا هم د اسرائیل خصوصا او امریکا په آینده کې ګواښ ګڼي او همدارنګه هستوي سلاحګانو ته لاسرسی او یا د یورانیمو غني کېدل چې دا په ټوله کې هغه علتونه او عوامل دي چې د اوسنۍ جګړې د رامنځته کېدو باعث شول. په دې وروستیو بریدونو کې چې دواړو لورو ته مالي او ذهني زیانونه اوښتي، کوم لوری ستراتیژیک زیانمن شوی دی؟ په ټوله کې جنگ د هیڅ یو هیواد په نفع او فایده نه دی، ځکه د دې جنگ په جریان کې د ایران اسلامي جمهوري دولت یو تعداد مهم مشران د لاسه ورکړل چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ وځپل شو. همدارنګه د امریکا متحده ایالات هغه اهداف او مقاصد چې د جنگ د شروع نه یې مخکې ټاکلي وي نه یوازې دا چې د هغه مقاصدو په ترلاسه کېدو کې ناکام شوی دی، بلکې په میلیاردونو ډالر یې په دې جنګ مصرف کړل او سره د دې نه خپل اهداف او مقاصد یې نه دي ترلاسه کړي. او همدارنګه د ناټو سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ رامنځته شوی دی، د دوی او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده. د اروپایي اتحادیې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتو نږدې متحدینو د هغوی ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې دواړو طرفونو ته زیانونه اوښتي دي او صدمه ورته رسېدلې ده. هاشمي صاحب، د امریکا پر اډو د ایران بریدونه د سیمې د امنیت لپاره څه معنا لري؟ آیا دا جګړه پراخېدلی شي؟ لکه څرنګه چې موږ تاسو په جریان کې اسو، کله چې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ جنګ شروع شو، د ایران اسلامي جمهوري دولت په خوا نه د امریکا متحده ایالات هغه نظامي تاسیسات او پوځي اډې چې په منځني ختیځ کې موجود وي هغه په نښه شو. نه یوازې دا چې دغه اډې په نښه شو، بلکې هغه هیوادونه چې دغه اډې پکې موجود دي هغه هم په نښه شو او هغوی ته هم زیانونه ورسېدل. اوس د دغه هیوادونو ترمنځ داسې سوال مطرح کېږي چې د دې نظامي تاسیساتو موجودیت موږ ته په نفع دی او په ضرر، او همدارنګه که دغه اوسنۍ ستونزې ته معقوله او د ډیپلوماتیکو چینلونو څخه د حل لار پیدا نه شي، نو د امکان شته دی چې دا ستونزه نه یوازې دا چې سیمې ته وغځېږي، بلکې نړیوال ابعاد هم پیدا کوي او دا جنګ به پراخ شي. اسرائیل ولې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د دې جګړې دوام ته څه هڅوي؟ اسرائیل په منځني ختیځ کې شوم او غیر مشروع اهداف لري او دوی کوشش کوي چې په منځني ختیځ کې داسې یو هیواد نه وي چې د دوی د هدفونو په ترلاسه کولو کې د دوی په وړاندې موانع ایجاد شي او د دوی په وړاندې خنډ جوړ شي. نو همدا علت دی چې اسرائیل د ایران په وړاندې جدي دریځ غوره کړی دی او د دې کوشش کوي چې ایران د قدرتمند کېدو
مخه ونیسي او هغه په شکل د اشکالو وځپي. ښاغلی هاشمي، د سولې خبرو لومړی پړاو ولې ناکام شو او دویم پړاو په احتمالي ډول په پاکستان کې څومره د بریا چانس لري؟ د مذاکراتو لومړي پړاو چې په پاکستان کې ترسره شو، یو طرفه پاکستان چې د مذاکراتو او د هیوادونو ترمنځ د ستونزې په هواري کې جوړجاړي کې پراخه تجربه نه لري، او د بل طرفه د هغه ښکېلو هیوادونو ترمنځ سخت شرایط چې انعطاف پذیري پکې نه درلودله، نو همدغه علتونه د دې باعث شول چې دغه مذاکرات ناکام شول. د دوهم پړاو مذاکرات چې داسې امکان لري چې بیا هم په پاکستان کې ترسره شي، نو پکار ده چې هغه هیوادونه چې د مذاکراتو او همدارنګه د هیوادونو په جوړجاړي کې پراخه تجربه لري او کولی شي چې دغه ستونزې ته په ډیپلوماتیک طریقه د حل لار پیدا کړي، باید په دې کې رول ولوبوي تر څو د دغه جنګ مخنیوی وشي، ځکه نه یوازې دا چې دا په سیمه بلکې په ټوله نړۍ باندې منفي اثرات لري او باید د دې مخه ونیول شي. دا جګړه او کړکېچ د سیمې پر اسلامي هیوادونو څه سیاسي، اقتصادي او امنیتي اغیز لري؟ بلې دا حقیقت دی چې دا جګړه او کړکېچ د سیمې پر اسلامي هیوادونو هم په اقتصادي لحاظ هم په امنیتي او اقتصادي لحاظ پراخه اغیزې لري، ځکه ایران یو اسلامي هیواد دی او د بل پلوه د امریکا متحده ایالات هغه نظامي تاسیسات او پوځي اړې په نورو هیوادونو کې شتون لري، هغه هم اسلامي هیوادونه دي او بیا له همدغه هیوادونو څخه ایران په نښه کیږي. نو دغه حالات په مجموع کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او دا حالت د دې هیوادونو د اقتصادي ستونزو او امنیتي مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. که دا جګړه نوره هم پراخه شي، د منځني ختیځ او نړۍ لپاره احتمالي پایلې څه کېدای شي؟ ولې دا یو خطرناک حالت دی او باید دا جنګ نور پراخه نه شي، نه یوازې دا چې د سیمې هیوادونو بلکې د ټولې نړۍ د هیوادونو لپاره منفي پایلې لري، هم په اقتصادي لحاظ هم په امنیتي لحاظ، او د دې امکان شته دی چې د نړۍ نور هیوادونه هم په دې جنګ کې داخل شي او بیا به دا حالت ټولې نړۍ لپاره یو جدي خطر وي، نو باید د دې مخنیوی وشي. ښاغلی هاشمي صاحب، ستاسو په نظر د دې کړکېچ د حل لپاره تر ټولو عملي او اغیزمنې لارې چارې کومې دي؟ د هیوادونو ترمنځ د ستونزو، مشکلاتو او کړکېچونو د مخنیوي مؤثره او اغیزمنه لار مذاکرات، تفاهم او ډیپلوماسي ده. نو ښکېلو هیوادونو ته پکار ده چې خپل ټولې ستونزې او مشکلات له همدې طریقه حل کړي او د جنګ د دوام څخه مخنیوی وکړي او باید خپل اهداف ته ډیپلوماسۍ او مذاکراتو او تفاهم له لارې ترلاسه کړي، نه دا چې جنګ ته ترجیح ورکړي. سید هارون هاشمي صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او په دې مهمه موضوع زموږ لیدونکو سره وغږېدئ. تاسو ته هم ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ او په دې موضوع مو تاسو سره بحث درلود. ډیره مننه، تشکر. السلام علیکم.